ګرانو لیدونکو السلام علیکم. ستاسو پام راړوم د نن ورځې تازه لنډو مهمو خبرونو ته. پیل له ملګرو ملتونو کوو. رویټرز خبري اژانس وایي چې ملګرو ملتونو وړاندیز کړی دی چې د دوی د بنسټونو د امنیت د ټینګښت لپاره د طالبانو ته $6 میلیونه ورکړل شي. د معلوماتو له مخې دا پیسې به د طالبانو د کورنیو چارو وزارت ته ورکول کیږي. کابل سلګونو تنو کابل کې د امریکا له لوري د افغانستان د کنګل شوي میلیارډي زیرمې د آزادولو په پار لاریون وکړ. لاریون کوونکو له امریکا غوښتنه کوله چې د افغانانو پیسې دې آزادې کړي. د طالبانو کابینې په یوه تازنۍ پریکړه کې ویلي چې د شهیدانو او معلولینو چارو وزارت دی د هېواد د شهیدانو کورنۍ ته د هر یتیم پر سر 2000 افغانۍ، د معیوبه شخص پر سر 15000 افغانۍ او هر د 2 اندامونو معلول ته د 10,000 افغانۍ د کومک په توګه ورکړي. عمران خان د پاکستان لومړي وزیر عمران خان ویلي چې نړۍ د طالبانو سرغړونو پر ځای د افغانستان شاوخوا 40 میلیونه وګړو ته پام وکړي چې له سخت اقتصادي او بشري ناورین سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. د نوموړي په وینا که نړۍ د افغانانو لاسنیوی ونه کړي داسې به وپاشل شي چې بیا یې چاره ناممکنه ده. او وروسته یې خبر دا دی چې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار له طالبانو غوښتي چې ملت ته د خپل سرپرست حکومت د کار مودې په اړه وضاحت او د راتلونکي حکومت د جوړښت او جزئیاتو په اړه معلومات ورکړي. نوموړي په یوه وینا کې ویلي چې د افغانستان دوست او دښمن ټولو سره دا پوښتنه ده چې د زور له لارې پر افغانستان د طالبانو رامنځته شوی حکومت به تر کله بیا او بیا به څه کیږي. په هر حال دا د نن ورځې تازه لنډ او مهم خبرونه د ویډ ستاسو شوپر تر اعظم پرې او بخښونکي خدای مسپارم د الله په امان.